او انس رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. دري خصلتونه دي کله چې یو مسلمان یو مؤمن کې دا موجود شل نو د ایمان په خوند باندې پوهیږي. یو دا من كان الله ورسوله احب الیه مما سواهما، د دنیا د مافیهان الله او رسول ورته ګراني، د دنیا مافیهان د الله او د رسول خبره ورته قدرمن دی، د سرو زرونه، د سپینو زرونه، د یاقودونه، د زمرودونه، د مور او د پلار نه، د ورور او د خور نه، د مشر د پلار او د نیکه نه، د کشر د اولاد او د نوسی نه، په خوا کې د ګاونډي نه، په عزیزانو کې د قوم نه، په وطن کې د بادشاه نه، په رعیت کې د مامورینو نه، د ټولو رضامندي یو طرف ته کې د الله بل طرف ته کې دته الله او رسول قابل د قدر وي. د الله او د رسول خبره نه غورځي، د الله او د رسول داغه اوامر او نواهی چې داغه مقابل کې د پلار او ورور او قوم او عزیز او مال لازي دا ټول شاته غورځي، خو الله او رسول سره مینه ده هغه شاته نشي غورځولای. کله چې یو انسان کې دا صفت راغی چې د الله د رسول خبره د ټول مخلوق د خبرو نه قیمتي وه، د الله او د رسول وینا د ټولو انسانانو پیرانو د خبرو نه قیمتي وه، او د الله او د رسول دپاره عمل د ټولو ولسونو د قومونو د عزیز ولینه د ډېر محبوب و. نبی علیہ السلام فرمایي دغه انسان به د ایمان په خوند باندې پوهیږي. دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه څوک چې د یو مسلمان سره مینه صرف د الله دپاره کوي، د یو مسلمان سره تعلق صرف د الله دپاره، د مسلمان مړی ژوندی صرف د الله دپاره کوي، د مسلمان سره مینه او کینه صرف د الله دپاره کوي، د ده په ژوند کې په خپل اجتماعي ژوند او فردي ژوند کې او په سیاسي ژوند کې چې د تعلقات جوړیږي که خرابیږي دا ټول په یو قانون باندې بنا دي چې هغه د الله مینه ده صرف د الله دپاره. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دی کفر دومره بدو ګڼي لکه یو انسان چې اور کې غورځېدل بد ګڼي. الله تبارک وتعالی دا مؤمن د کفر نه ساتلی، د باندې انعام الله د اسلام کړی او دی د اسلام پرېښودل دومره بد ګڼي لکه تی چې اور ته خطا کې. کله چې یو انسان د کفر نه دومره نفرت ولري څومره چې د اور د سوځېدو نه نفرت لري، نبی کریم فرمایي صلی الله علیه وسلم دا انسان، دا مسلمان، دا مؤمن دی د ایمان ذائقه او د ایمان خوند دا په دې زړه کې پیدا کوي.